اوس ګوره بل احسان د الله ذکر کیږي او د دوی د مشرانو بې ادبي او ګستاخي ذکر کیږي. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَكَلَ چې تاسو یا موسی. دې پرله زما اراده دي سره چې موږ دا آیت پوره وایو بیا به وضاحت کوو. نو هغه یو پرې ترجمه واورېدی شي. منځ منځ کې راځي ټکی دوه ویله کېږي نو هغه په یو ځای نه ټول. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَكَلَ چې تاسو یا موسی لن نؤمن لك هیڅ چرې موږ ایمان نه راوړو په تا باندې حتی نرى الله جهرا تر دې چې موږ ووینو الله لره ښکاره. فأخذتكم الصاعقه نو راونیوی تاسو تندر وأنتم تنظرون او تاسو ورته کتل. ثم بعثناكم من بعد موتكم بیا موږ را ژوندي کړئ پس د مرګ ستاسو نه لعلکم تشکرون د دې دپاره چې شکر ادا کوي. دا د الله احسان پکې ذکر کیږي او د دوی د مشرانو بې ادبي او ګستاخي ذکر کیږي. اسې یو خبرې ته خیال وکئ هر ځای کې الله وایي ما تاسو سره دا کار کړی ما تاسو سره دا کړی ما ستاسو سره دا کړی حالانکې دا کار الله چا سره کړی؟ مشرانو سره او کشرانو ته وایي تاسو سره. نو مشرانو باندې احسان کشرانو باندې احسان. د مشرانو ګستاخیانې د کشرانو دي کله چې کشران د هغوی په لار روان او حق نه قبلوي. دا چل داسې شوی و چې موږ به راجح تفسیر ذکر کوو نو دې اقوال ډېر زیات دي. موسی علیه السلام د ځان سره 80 کسان بوتلو د توبې دپاره چې دا ښه خلک دي او دوی بندګي د سخي نه ده کړې دوی به بوځو نو الله رب العزت ته فریاد وکړو چې دې ټولو ته معافي وکړي. دا هغه کسان دي چې دوی د سخي بندګي هم نه ده کړې دا یې ځان سره بوتلو الله ته عذر بیانو. نو کله چې الله رب العزت د موسی علیه السلام سره خبرې وکړې او بیا دوی ته خبره وکړه نو دوی ورته موږ د هغه وخته پورې ستا خبره نه منو لن نؤمن لک. ایمان تصدیق کولو ته وایي که نه موږ تصدیق نه کوو ستا حتی نرى الله جهره چې څو پورې رب العزت راښکاره شوی نه او موږ یې په خپلو سترګو وینو. دا دوی هلته بې ادبي کړې وه ګستاخي کړې وه. الله رب العزت ووایي فاخذتكم الصاعقه دې خبرې سره یو تندر راغی او دا ټول مړه شو. الله وایي تاسو کتل. اوس دلته سوال پیدا کېږي تاسو کتل چا کتل؟ مړه شو نو څنګه یې کتل؟ بارک الله فیک. دا یو چې و مړ کېدو دی بل به ورته کتل چې و مړ کېدو دی بل به ورته کتل او داسې دوی لیدلي دي یو بل. دا ټول مړه شو. چې کله مړه شو دوی او داسې راځي بعض تاریخونو کې وایي شپه ورځ په دوی باندې دقه شان تېره شو او دا ښه صحیح حقیقي مرګ دی. څوک داسې نشي ویلی چې دا الله وده کړي وو نه نه دی مړه کړي وو. نو دوی مړه ورځ او شپه. بیا موسی علیه السلام الله ته عجزي او جړاګاه ماذا اقول لبني اسرائیل زه بني اسرائیلو ته څه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا یا الله د قمقلانو د کارونو د لاسه موږ هلاک کړي او دا قسم فریادونه کول. زه به قوم ته واپس ورځمه او د قوم هغه کوم چې پکې مشران و هغه دلته پاتې شو مړه شو قوم له به څه جواب ورکړو. الله رب العزت بیا را ژوندي کړو. ثم بعثناكم من بعد موتكم الله وایي ما راپاڅولی وروستو د مرګ ستاسو نه د حقیقي مرګ و د دې دپاره چې تاسو شکر د الله ادا کړئ. الله اکبر. په دې آیت کې دلیل دی حسي چې رب العالمین به دا مړي راپاڅوي. حسي یعنې هغه دلیل چې محسوسي
او دا سره زه فایده یاده کوي مخې ته راله په سوره بقره کې 15 حسي دلیلونه دي په دې باندې چې الله به مړي راپاسوي 15 سوري 15 اولنې دا دی هغه اویا کسان چې د موسی علیه السلام سره تلي وو د توبې دپاره هغه الله ووجل او بیا یې راپاسول دویم غوا د غوا هغه واقعه هغه مړی چې ظلم ورسره شوی و مقتول د غوا برخه یې پراخ کړ د وغیره ژوندی شو دا قصه به سبا بیان شي انشاءالله نو دا بل دلیل دی چې الله مړي راپاسوي دریم حسي دلیل والا هغه په زرګاو کسان چې د خپل کلي نه وتي و حذر الموت د مرګ د یېرې د لاسه چې مړه نه شو طاعون بیماري راغلې وه هغوی وتښتېدو یا د هغه وخت انبیاو ورته د جهاد ویلي هغوی د مرګ نه وتښتېدو فقال لهم الله موتوا الله وایي ما ټول وجلي ثم احیاهم بیا مې راپاڅول څو دلیل مې شو درې څلورم عزیر علیه السلام چې کله په کلي باندې تیر شو نو هغه 100 کاله مړ کړی و الله رب العزت بیا راپاڅو پنځم دلیل کله چې ابراهیم علیه السلام وی ربي ارني کیف تحیی الموتى یا الله ته مړي څنګه راژوندي کړي نو هغه مارغان یې راغستي او هغه یې ټول میده کړو سرونه یې جدا کړو او الله د هغه په مخ کې راژوندي کړو 15 حسي دلایل په دې خبره باندې چې رب العالمین به د قیامت په ورځ مړي راپاسي په دنیا کې راپاسولي د آخرت وه پرېږده په دنیا کې راپاسولي دي نو دا شپږ احسانات اوسه پورې ذکر شو شپږم دا ذکر شو چې الله رب العزت چې دغه کوم کسان وجلي وو هغه یې ټول راپاسول اوس اووم نعمت بل والا وظللنا علیکم الغمام او سورې کړي موږ په تاسو باندې وریځې وانزلنا علیکم المن والسلوى او راولیږل موږ په تاسو باندې تورنجبین او مړزان کلوا من طیبات ما رزقناکم خورئ د پاک هغه څه نه چې موږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا او هغوی ظلم ونه کو په موږ باندې ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مگر په ځانونو یې ظلم کو یا مگر هغوی چې په ځانونو یې ظلم کو الله ما سره خو ظلم نه دی کړی چې زما یې نه منل ظلم یې چا سره کو د ځان سره کو دا بل احسان دی کله چې بني اسرائیل واوړېدو په دریاب باندې او دو په صحرای سینا کې پراته وو میدان تیه کې بیا وو نو کولاو میدان ته څنګه پرېوځي کولاو میدان ته سړی کله پرېوتی شي خو آبادي نشتي خیمې نشتي نور څه ترتیب نه و دوی دغه شان موسی علیه السلام ورته امر وکړ راوځئ چې ځو رب العالمین دوی ته رایادوي هغه وخت 40 کاله دوی په میدان تیه کې تیر کړي دي دا به راشي سوره مایده کې 40 کاله دوی په میدان تیه کې تیر کړي دي د صحرای سینا چې ورته وایي نو دا ګرمي ډېره شوه موسی علیه السلام ته یې وویل ګرمي ډېره ده رب العالمین په دوی باندې سوری جوړ کړو د وریځو بیا په د عربۍ ژبه کې د هر قسمه وریځې ګورې خپل نوم الغمام عربی کې هغه وریځې ته ویل کېږي چې هغه سمه نری او تکه سپینه فایدې دی چې د نور ګرمي به د باندې نه لګي او رڼا به یې سا به دې نه ډوبوي ځکه چې کله وریځ ډوبوي که نه نو د هغې سره سا ډوبېږي نو سا به نه ډوبېږي بس یې صرف په دوی باندې نور نه لګي او رڼا یي الله اکبر نو دوی په دغه میدان تیه کې پراته دي سوری خو جوړ شو نو موسی علیه السلام ته وی هذا المأوى وهذا المسكن
موږ خو پوه شو چې دا د اوسېدو ځای شو او دا ترتیب دی. فاین الاکل، خوراک کوم ځای کې دی؟ د خوراک هم پکار. نو خوراک دلته کوم ځای کې مزدورۍ څه ترتیب نشتی، بازار نشتی، تجارت نشتی او خلک دغه شان راوتي. رب العالمین تورنجبین راولېږو. المن اصل کې دا من نه دی په عربۍ کې. من دا هر ښایسته خوراک ته ویلی کېږي. هر ښایسته خوراک ته په عربۍ کې څه ویلی کېږي؟ المن. او من احسان ته هم ویلی کېږي. نو که هر قسمه خوراک ته احسان د الله دی. خو دا دلته دا من څه شی و؟ سعید ابن زید روایت ته امام احمد هم راوړی، امام بخاري هم راوړی. پای کې د من یو قسم ذکر شوی. د رسول صلی الله علیه وسلم وایي الکمأة من المن، خریړی د من نه دی. دا په من کې راځي. نو موږ داسې من دپاره یو شی نشو ټاکلی، خو تورنجبین ترجمه د دې عامه کېږي. داسې وایي مفسرین الله اعلم چې المن دا یو قسم خواږه و، یو قسم خواږه و د جولې په شکل، او چې دوی به راپاسي د هغه په دې ونو باندې پراته وو. خصوصا ونې د زیتون د خونه په هغې باندې به دا راوتي وو، داسې شبنم په شان به پرې راورېدلي او جوله به خوږه لکه ګبین. خوند رنګ شکل کې لکه ګبین. نو دوی به د خپلو ځایونو کوم ځای کې چې دوی پراته وو، کوم ځای کې ونه وایله به ورله خواږه به یې ترې راغوستو. دا هر وخت به دوی را روانو دا خوراک. نو بیا دوی دا وی موسی علیه السلام ته چې قد قتلنا المن بحلاوته. دې تورنجبین خو زمونږ دا زړه څښاکو دا خواږه به مخه کړو، په مخه خواږه دي، په مخه خواږه دي. رب العالمین مارغان راولېږل چې دې ځای کې ورته ویلي دي السلوه. السلوه وی مړز په شان مارغه و یا مړز و، الله اعلم، خو یو مارغه و چې هغه د مړز دې شکل ته نږدې و. دا به راتلو نو دومره به یو سړي ځان له اغوستو چې یو هفتې پې ګزاره کېږي، من سبت الی سبت، د هفتې نه هفتې پورې. او الله ورته ویلي چې د دې نه زیات به نه اخلئ، ګنې دا بیا خرابېږي. هغوی د دې نه زیاته باندې شروع وکړه. انسان دی لالچ او حرس. اوس الله یې رالیږي ذمهواري هغه اخیستې، خو دی بیا هم په دې یره کې دی که دا بله هفته کې. نو چې دې هفتې دی در الله درکوي، دی بله هفته کې نشي درکولی. موږ وایو رزق الله راکوي، موږ اوس وایو رزق الله راکوي. اسباب به صحیح د لټو، خو په هغه اسبابو کې ځان داسې لیونی کړی دی که چې تپوس یې مه کوه. بیا دا لکه چې الله راله په یو ترتیب رزق راکوي څه وخته پورې، او بیا هغه ترتیب کته بره شو، رزق لږ کم شو، سخته راله، امتحانونه را، بیا موږ د الله نه فریادونه شو. نو ته خو وایې چې رزق الله راکوي، ذمهوار یې هغه دی، او زه به اسباب لټوم، که په نصیب کې وجو را به شي، که په نصیب کې نه وجو نه راځي. په خوله خو دا وی، او عمل نه خو دې دغه خبره نه ښکاري. نو زمونږ په الله باندې اعتماد او یقین د رزق هغه ورکوي، موږ اسباب لټو، که په نصیب کې را به شي، که په نصیب کې نه راشي. نو دوی جمع کول شروع کړو، چېرې دا شی خراب کېږي. او صحیح خبره دا ده د پښتنو په دې اصل نسب کې ډېر لوی اختلاف دی چې پښتانه د کوم قوم نه دي. پوهاني چې کوم قومونه دي د تاریخ به تاسو نه کتلی چېرته، لږ ځان ستړی کوي ویې ګورئ، که نه ته به وایي چې بس موږ مسلمانان یو، مسلمانان د پوهان را روان دي. نو چا بیا د دروغو قصې ذکر کړي دي، او چا بې سنده قصې ذکر کړي دي. څه دروغ دي، څه بې سنده دي، قصې شته خو سند یې نشته. چا دا ویلي چې دا د خالد بن الولید رضی الله په نسب کې دي،
بعض پکې له دا وایي دوی له دا پټان نوم چې د رسول وسلم یې بتان. نو دومره ساده ګل دي چې څوک دا قصه کوي دا پټان خو د اردو ټکی دی. مونږ خو په پښتو کې پښتانه وایو، پښتن قوم. نو بیا خو به رسول وسلم داسې نوم ایښودی زموږ د پښتنو دا وی، نو هغه د پنجابیانو د اردو هغه نوم موږ له کېښو. ورسېدي په دې نقطه که نه، پټان خو ته اردو کوي، مونږ خو ته پټان نه وایو، مونږ خو پښتن وایو. او دا هغه ورته بتان ویلي. دا بې دلیله خبره ده. نو بیا هغه ما په خپل ځاني هم داسې معلومات ډېر وکړو. الله اعلم نږدې خبره دا ده چې د بني اسرائیلو یو شاخ کېدی شي. که به بره موږ لاړ شو نو دغه قومونو سره یو ځای کېږو. دې دا مطلب نه دی چې موږ یهودیان یو او داسې ذهن ته دا دا خو قومونه دي داسې رواني، دینونه پرې بدلېږي، قومونه رواني شاته چې سړی روان. نو بیا چې د بني اسرائیل نه بره واوړي هم به موږ د چا په نسب کې خو یو که نه، خو داسې بیا هر څه بدلېږي، کله ځای بدل شي، کله علاقه بدل شي، کله دین پکې پوره بدل شي. نو بني اسرائیلو کې ولې دیندار نه و؟ د موسی علیه السلام ملګري پکې نه و، د عیسی علیه السلام تابعدار پکې نه و، او بېدینه پکې نه. هغو کې یو شاخ هغه د پښتنو کېدی شي. او کله زه د بعضو خویونو د پښتنو ته وګورم نو دغه خبره ماته لکه بیا مضبوطه ښه ښکاري. یو خوی دا دی، الله ورته وایي جمع کوئ مه کوئ، یو هفتې له ویزئ بس بیا ګزاره کوئ نه. او که دا بله هفته نه وي نو بیا به څه کوو؟ تا ماته لکه ښه سړی مطمئن کوي چې یاره دا خبره دا چې دا څه ده مضبوطه ده. الله اعلم. نو الله رب العزت دا مړزان راولېږل، تیار مړزان به راتلو. الله اکبر. ښه ښایسته ښایسته. یو تاریخ کې داسې راځي بیا دوی ووایي چې فأین اللباس، کپړې زموږ خرابې شو، اوس څه وکړو؟ دومره وخت موږ دلته پراته یو. نو رب العالمین وایي داسې کار د دوی د دې کپړو سره وکړو ډېر عجیبه. هغه کپړې به شلېدې نه، یو پکې دا کمال، بل به د عمر او د ورځې سره هغه په خپله ګټېدي. لکه ماشوم چې به کومه جامه واچوله که نه، نو ماشوم به ګټېدو 40 کاله دي که نه، نو هغه وړوکی ماشوم چې په هغه ورځ پیدا شوی دی یا د میاشتو 40 کالو پورې ده دغه کپړه اچولې ده، د سره ګټېږي. څه وایي چې ارمان اوس داسې کپړې بیا بېغمه به اوس دغه به اچولي. دا د الله رب العزت احساناتو د دوی د پلار نیکه سره. بیا دوی رالو وی اوبه، نو هغه د دغه کیسه به سبا ذکر کړو بیا د کاڼي هغه چې کاڼی په امسا باندې و او د هغې نه 12 چینې روانې شو. الله ورته وایي خورئ او څکئ دا پاک رزق. بیا الله وایي وما ظلمونه، ما سره ګوره هغوی څه ظلم نه دی کړی. ګورې دا دې کشرانو ته وله وایي ښه وایي ستاسو دې پلار نیکه ګوره ما سره څه ظلم نه دی کړی، زیاتې هغوی د خپلو ځانونو سره کړی. دوی ته پکې وایي چې که تاسو دا رسول وسلم نه منئ او قرآن نه منئ او دا دین نه منئ نو تاسو ګوره ظلم زما سره نه کوئ، دغه شان د خپلو ځانونو سره ظلم کوئ لکه څنګه چې ستاسو پلار نیکه د خپل ځان سره ظلم کړی. سبا به انشاءالله شروع کوو د 58 آیت نه او 9 نعمت به ذکر کوو. 8 ذکر شو. الله رب العزت دې مونږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.